سلامونه دوستانو، ټول ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. غبرګون خپرونه ده او تاسو ته په تېره اونۍ کې د خپرونې په اړه موږ ویلي ول چې دا دویم پروګرام ده زموږ او خوشبختانه د لومړۍ خپرونې فیډبک ډېر ښه و، ډېرو خلکو ستاینه کړې وه، ټول نه ډېره مننه چې هغوی راسره ملګرتیا کړې وه. نو دا اونۍ هم په دریو مهمو موضوعاتو باندې غږیږو چې لومړی موضوع په افغانستان کې د زیرکو موبایلونو پر کارولو نوي محدودیتونه دي او دوهمه موضوع مو په هرات کې اعتراضونه او د ملکي تلفاتو راپورونه دي او دریمه موضوع چې د پاکستان هوایي بریدونه دي او ملکي تلفات دي او د اوسني حکومت چوپتیا ده. په دې باندې خبرې کوو انشاءالله چې موږ به کوشش هم دی چې خپلې خبرې را لنډې کړو او هر ملګری په نوبت باندې خبرې وکړي. په منځ کې که موقع وه ملګري به هم راواخلو، هغه ملګري چې اختلاف نظر لري او غواړي زموږ په خبرو باندې نقد کوي، خبره لري یا کوم دلیل لري، مهرباني وکړي وړاندې کړو. البته د خبرې سړی دی راسي د جنګ لپاره که څوک راځي نه دی راځي، ما پیل کې هم دا خبره وکړله او که دې لپاره راځي چې ځان ګټېلی وښي، دې لپاره دې هم څوک نه راځي او موږ هم دا کار نه کوو. په منځ کې به 10 بجې انشاءالله په ده باندې هم خبرې کوو، ځکه 10 بجې په افغانستان ته چې 10 بجې کېږي، افغانستان کې 12 بجې کېږي، 40 تاریخ کې جوړېږي. په 40 تاریخ باندې د پشیانو ملي ورځ ده او خوشبختانه موږ سره جمیل باسط ده چې دی هم پشی ده. پشیانو په ورځ باندې به خبره وکړو، په ارزښتونو باندې به خبرې وکړو، په پشی ژبې باندې به لږې خبرې وکړو او تر څنګ به جمیل باسط نه به یو 2 دقیقې د پشی ژبې هغه خپل ژبه باندې پشی ژبې باندې خبرې دی وکړي، موږ به یې واورو او مبارکي به هم ټولو وطندارانو ته ورکړو، ځکه پشیان په افغانستان کې هغه خلک دي چې ما مې دا له پلاره اورېدلي دي چې ډېر وفاداره خلک دي او دغه خلک دي چې هر څوک پې باور کولی شي او افغانستان کې تر ډېره پورې ډېری خلک چې ډېر باور کوي په دې خلکو باندې کوي. نو دا ورځ مخکې له مخکې مبارک، خو په هر حال نن په همدغو 2-3 موضوعاتو خبرې کوو چې لومړی موضوع مو په افغانستان کې د زیرکو موبایلونو پر کارولو نوي محدودیتونه دي. د افغانستان د واکمنې ډلې د مشر وروستي فرمان له مخې د زیرکو یا سمارټ موبایلونو پر کارولو نوي محدودیتونه لګېدلي دي چې د راپورونو له مخې دا بندیزونه یوازې په نظامي پرسونل نه دي محدود شوي، بلکې د ښوونځیو، پوهنتونونو، استادانو، محصلینو، متعلمین او همدارنګه په حکومتي ادارو کې کارکوونکو هم ترې اغېزمن شوي دي. د یاد فرمان موخه تر اوسه په رسمي ډول نه ده روښانه شوې، خو شنونکي باور لري چې دا اقدام به د زده کړو معلوماتو ته د لاسرسي او د اداري چارو پر بهیر مستقیم اغیز وکړي. یو شمېر خلک اندېښنه څرګندوي چې دا یو ډول محدودیتونه به د عصري ټکنالوژۍ د کارولو او عملي پرمختګ مخه ونیسي. په دې اړه باندې د ملګرو نظرونه اورو. پیل به یې له جمیل باسط ځکه وکړو چې دا موضوع تقریبا دې پورې ډېره تړل ده. جمیل باسط مهرباني. ډېره مننه خوشحال صاحب، څنګه چې تاسې یادواري وکړله د دې تېرې اونۍ په سر کې یو شفاهي د اډیو غږ د طالبانو د مشر راځي چې تاسې سمارټ فونونه یا زیرک موبایلونه یا د ټچ ورته وایي په افغانستان کې سکرین ورته وایي، دا استفاده به په امارتي ادارو کې، امارتي ادارې مطلب ملکی او نظامی ادارو کې به دا کار پرېږدي او په دې کې 3 لکه یا 300,000 کارمندان په امارتي ادارو کې شته چې په هغه کې له 80% پورې د تیر جمهوریت ښکته مامورین دي، دویم بس وخت دریم بس څلورم بس. په دې فرمان کې یو جالبه خبره چې ما نوټ کړه هغه دا و چې دلته امر شوی په دویم بس والا باندې او هغه نه ښکته، یعنی اول بس والا ته مستثنا دي، یعنی که څوک رئیسان دي که هغه والیان دي هغه کولی شي سمارټ فون استفاده کړي. د دې تشبیه ما لپاره عین شی د اسلام نه مخکې د عربو لخوا د غیرت په نامه د نجونو ښخول او په دې زمانه کې د ټکنالوژي ښخول امقه معنا ده په معنوي لحاظ، څنګه چې اسلام نه مخکې خپل نسل چا تباه کولو، دغسې د خپل نسل تباه کول دي، د خپل نسل ښخول دي. دا د فحشا په نامه، د امیر المؤمنین په نامه یا د هر په نامه چې کېږي دا کار، دا هغه معنا لري او موږ به دې قیمت تر پیړیو ادا کوو. دا وطن به دغسې خرابي. په ټکنالوژي کې موږ د سمارټ فون د استفادې یعنی دومره فایدې لرو که زه درته اوس لیست کمه نو دا برنامه به بیخي کمه شي ورته، خو لنډه ده چې انسان د اولې ورځې نه تر اخرې پورې د کمیونیکیشن وسیله لټوله چې نړۍ سره وصل شي او بل سره وصل شي، ځکه انسان یو اجتماعي مخلوق دی. له کوترو شروع چې د کمیونیکیشن وسیله وه او تر سوشل میډیا زمانې پورې دا د انسان مختلف پړاوونه دي، دا هڅې دي. په دې باندې رئیس جمهور محمد اشرف غني یو پودکاسټ کړی په یوټیوب کې شته دی چې څنګه د کمیونیکیشن ټکنالوژي افغانستان ته راغله او په دې باندې په دې سیکټر کې افغانستان کې $1 ملیارډ
انویسټمنټ شوی دی او دا انویسټمنټ د غازی امان الله خان له وخت نه شروع دی او تر نن ورځې پورې موږ په افغانستان کې فعلا 14 میلیونه د انټرنیټ کارکونکي لرو یوازې افغانستان کې دننه او د هغې ترڅنګ موږ تر 22 میلیونو پورې د سیم کارت کارکونکي لرو د انټرنیټ د سمارټ فون بندول یعنی د انټرنیټ د کارکونکو تعداد کمول دې سره به د 15 مخابراتي شرکتونو سرویس او اډمن کاست پوره کول به متاثر شي یعنی مخابراتي شرکتونه به وایي چې وروره زما پیکیج نه خرڅېږي زما انټرنیټ نه خرڅېږي زه فعالیت نشم کولی نو ټکنالوژي به آهسته آهسته ختمه شي طالبانو 2 اپروچ وکړل اول دا چې په فزیکي شکل فایبر نوري بندوله تیر کال د دې شاهد تاسې هغه کامیاب نه شو اوس د ټاپ نه په آهسته آهسته د بندولو کوشش کوي او دا د افغانستان په ورچوال دنیا کې په ټکنالوژي او په انټرنیټ دنیا کې د منځه وړل دي دا لکه یو څوک چې حلال کې ختمه کې وژل دي افغانستان کوم ورځ چې ټکنالوژي 98% په افغانستان بند شو په هر چاره چې افغانستان رسما فوت وکړ د دنیا نه ختم شو دې جوړول به ډیر سختي دلته یو مسله ده وجوهات دا ویل کیږي چې کار نه تر سره کیږي موږ تاسو په ټولو هیوادونو کې پراته یو هر هیواد یو خپل اداري پالیسي لرل شي یو خاص ځای باندې موبایلونه بندول شي خو داسې نه چې په غوړه اماراتي ادارو باندې دا دویم ویل کیږي چې هیر لري چې دو رازونه به خلک بیرونو باسي او دریم ویل کیږي چې د فتنې یا د فحشا مخه به ونیول شي د موبایل په بندولو سره ګوري ګناه کول د نبی علی السلام وخت کې مادي یو خزر راځي نبی علی السلام ته وایي چې ما زنا کړې ما پاکه کا یو څوک شراب چکي حضرت عبیده بن جراح کله چې بین النهرین دا اوسنۍ عراق چې فتح کوو یو ډیر مشهور شاعر ور سره شرابي او تر اخره شراب پرې نه خودل تاسې قصص الانبیاء په نامه کتاب را واخلي د ټولو انبیاء او قصې را واخلي هغه ګناه ته خطا ویل کېږي ګناه نه ټولو انبیاء خطا کړي دا د الله لاس کې ده انسان نشي کولی چې د خدایي الهیت لیول ته ځان ورسوي او ټول هغه چارې په انسان باندې کې چې هغه د ګناه وجه کیږي نو بیا خو چاقوم بند کړه ځکه کیدلی شي څوک پرې وژل وکړي کلشینکوف هم بند کړه دا موټر هم ټول په کورو ودروه کیدلی شي ټکر وشي انسان ووژلی شي یا دې ته ورته ډېرې مسلې دي مدرسو کې کیدلی شي هلته مخکې ورځ ما د ځواک صاحب یو لایف اورېده ډېر ښه دلایل دې وړاندې کړل چې وروره کعبه کې حج په دوران کې باډي ټچ کیږي نو ډیر داسې وجوهات دي چې تا هغه نشه بندولی ځکه هغه الهي کار دی الله پاک دا دنیا جوړه کړې ته به په وسایلو باندې او په جزا باندې کار کوي چې دین هم دا کار کړی نو د سمارټ فون بندول زما یوه غوښتنه ده د ملت نه دلته چې څومره ناست دي او څومره یې خورولی شي لطفا دا فرمان مه منئ دې نه نور ښکته تګ لیول موږ نه لرو شاته تګ وکړو او دا د یو موبایل بندول نه دي دا د افغانستان د 100 کلن تاریخ خوارې چې د غازی امان الله خان له وخته شروع شوي دي چې هغه مکاتب او د رادیو او د ټلیفونونو راوړل تر ننه پورې دا ټوله خواري په یو دم ورکول دي اخري خبره کومه په یوټیوب کې د انس حقانی سره مرکه پرته ده کله چې دوه راغلي وو اوله مرکه یې کړې وه هغه دا قصه کوي چې کله موږ راغلو کابل ونیو بیا لاړو مشر خواته او وایي زما هغه سفر کې په یو موټر کې 15 کسه ناست وو ډېر مزه نه وکړه بیا یو لرې دښته کې یو کوټه وه په هغه کوټه کې سولري پکې ته یو سولري پکې و او هلته په یو کوټه کې دو مشر او په بله کوټه کې موږ انتظار شو چې څو دا نور خلک ورسره وغږېږي نو تاسې سوچ وکړئ ځواک صاحب جبار خیر صاحب خوشحال صاحب دا ټول ملګري په 21مه پیړۍ کې د ټکنالوژۍ په دې ریس کې د یو هیواد مشري داسې یو څوک کوي چې ټولې دنیا نه قطع دی او په لرې دښته کې په یو کوټه کې پروت دی نو دا هیواد به پرمختګ وکړي که په شاتګ وکړي دغه زما آخري سوال دی چې ما تاسو ته مخته کېښودلو مهرباني ډېره مننه ستا خبرو باندې فقط 2 پوښتنې لرم او زه غواړم مثلا ځواب یې راکړې بیا به جبار خیل صاحب خبره وکړي تا وویلې چې دا فرمان مه منئ یوه دې نه مخکې دا پوښتنه ځواب کړه چې آیا ټکنالوژي یوازې موبایل پورې تړلې ده که نه کوم قوي دلایل ورته لري یوه مسله ولس ته خطاب وکړو یا د امارت ډلې یا د طالبانو د حکومت خلکو ته دې ویلې چې د خپل مشر دا فرمان مه منئ آیا امکان شته چې د خپل مشر له فرمان نه نافرماني دا خلک وکړي مهرباني بالکل خوشحال صاحب موږ ډېرې لارې لرو سمارټ فون موږ استفاده کولی شي چې دو
اته دفاترو ته راشي خپله مشوره وکړي چې موږ استفاده کوو خو څوک نه خبرو یو ډپارټمنټ استفاده کوي. وجه دا ده چې هر انسان د ټکنالوژي موبایل چې دی فعلا انټرنیټ ته د لاسرسي دروازه او کړکۍ ده چې تا سره موبایل ته واتساپ ته د کور د احوال نیولې تر ګروپي مسایلو پورې ته د یو پښتنې حل ته د اے آی استفادې کولی شي، ته یو موضوع پاکله هر ارټیکل لوستلی شي. یعنی څومره انټرنیټ چې دی هغې ته لاسرسی یا د کمپیوټر له لارې کېږي یا د موبایل له لارې. هغه کوم موبایل؟ سمارټ فون. نو همدا چې در باندې بنده کړله مطلب دا چې تا عقل بندي که. یو دویم ته د خپل کورنۍ خپلوانو دې ټولو سره که ته 8 ساعته کار کوي نارمل کاري ورځ ده ته یې قطع کړلې کېدلی شي په اداره کې په امارتي اداره کې داسې ځایونه وي چې یو نیم هغې کې موبایل وړل بند دي. زما خپل ډپارټمنټ شو زمونږ پالیسي دا وه چې زمونږ زرې دروازه وه هغې نه چې ننوتلې تا باید خپل موبایل نه وړل. دا پالیسي وه. کېدلی شي یو وړه اداره کې بنده شي خو ته غونډه امارتي دستګاه کې ګورې معرف ریاست چې دی د ټولو ولسوالیو سره واتساپ ګروپونه لري، مدیران، معلمان، پوهنتونونه، نور ډېر ریاستونه خپل ګروپونه لري د کمیونیکیشن. هر وخت سړی نشي کېدلی چې کمپیوټر ته کښېني ایمیل ولیکي او ولیږي او دا مسایل. نو دې لپاره موبایل چې دی یو سمارټ فون چې دی یوازې د دې وجه نه ده چې تا ویډیو بس وکاسي کوي ته به ورانه کوي. البته معلوماتو د لاسرسي حقوق د انسانانو دا اجازه ورکوي چې هر څوک دی باید معلومات ته لاسرسی ولري، موبایل ولري. هغه خو نه پرېږدي. کم از کم یو د انسان عقل مه بندي کوه، د یو انسان سترګې مه تړه. د دې زمانې سترګې چې دي هغه سمارټ فون دی او انسان لا اوسه پورې په دې لګیا دی چې سمارټ واچ ته یا په دې لاس باندې داسې لایټونه جوړ کړي چې موږ د موبایل غوندې استفاده کوو یا چپونه په دماغو کې ډېرې مسلې دي هغې په هکله خو هېڅ سوچ نه شو کولی. خو کم از کم دغه مروجه ټکنالوژي په 3 لکه انسانانو باندې بنده نه شي، ځکه دویم پړاو کې ملت ته اراده ده. خوشحال صاحب اوکې ډېره مننه. جبار خیل صاحب تا خو د باسط صاحب خبرې واورېدلې، ته څه خبرې لري ور باندې؟ اصلا کې اول خو سلامونه او نیکې هیلې احترامات ټولو ته. مخکې له دې چې موږ د ده په قوانینو وغږېږو یا دې په بندیزو وغږېږو نه بندیز وغږېږو، زه فکر کوم چې یو چا دا اوازه نشره کړې وه 100%. زه اوس هم باور نه لرم چې دا د 100% رښتینې چې د دې په خلکو باندې رسمي ډول اوسه پورې نه ده سوې، رسمي ډول باندې نه هغوی تایید کړې ده او نه هغه سوې. خو یوه خبره سره چې په یو شمېر ویډیوګانې خپرې سوې چې طالب چارواکي، طالب مامورین سیول دوی موبایلونه مات کړي دي او دغه ویډیو یې په سوشل میډیا باندې خپره کړې ده، ځینې رسنیو ته یې ورکړې ده. خو هممهاله ورسره بل ریپورټ دا و چې په بازار کې زاړه موبایلونه قیمته سوي په دې خاطر دي چې یو شمېر طالبان یې اخلي او په همدې موخه چې دوی د خپل مشر فرمان منلی دی ماتوي او هغه ته دا ښودنه کوي. او زه همدا ما مطلب همدا و چې دا تر اوسه پورې اول دقیق د ملا صاحب هیبت الله اخندزاده د دفتر نه یو لیګل نوټس جاري شوی نه ده چې تاسو موبایلونه خپل مات کړئ یا یې موږ ته راوسپارئ. داسې هر طالب د خپل خېټې نه دغه فرمان صادر کړی یا دا رقم اوازې ګډې کړي په افغانستان کې چې ملا صاحب هیبت الله موږ ته ټلیفوني خبره وکړله ټلیفون له لارې چې تاسو موبایلونه موږ ته وسپارئ یا یې مات کړئ. نو دا د همغه له خولې نه دا اوس دیکتاتورۍ کې عموما شی ده چې ته به د امیر اطاعت کوې، که ته په امارت کې، که ته مالک په افغانستان کې، که ته کوریا کې، که ته په ایران کې چې امیر هره خبره وکړله ته به دفتن پې عمل کوي. سوال کول، پوښتنه کول، اعتراض کول هېڅوک هم حق نه لري. نو هغه یو شمېر طالبانو چې هغوی احساساتي دي، هغوی ډېر زیات مذهبي دي، هغوی دفتن خپل موبایلونه مات کړل. لکه دا د تیږو که د مازغه چې کله منجمد سي، کلک سي او دا نرم نه وي، دا پوښتنه کول پکې نه وي، تجسس پکې نه وي، شکاکیت پکې نه وي، نو هغه دغه رقم وي. دفتن یو عمل کوي، نور عقل نه استعمالوي چې دا عمل کوم د ده ګټه ده ډېره ده که تاوان یې ډېر ده، یا زه دا کار کوم د چا په امر کومه، چا لپاره یې کومه. نو دوی دغه فکر نه و کړی. نو زه فکر کوم نن دغه کارونه لږ ودرېدل، لږ کمرنګه سول. یو شی لږ شاته چې لاړ سو، موږ باید دغه نوم د ارکې د رئیس الوزرا نوم ما نه هېر سو، حسن اخوند د چې نوم یې ملا حسن اخوند، ملا محمد ملا حسن اخوند یو ویډیو ما کته یوټیوب کې د ارګ نه دی را رواني، دی خپله قصه کوي، په ارګ کې قصه کوي. زه ارګ نه راوتلم، یو ځوان مې وکته هغه په ټلیفون باندې مصروف و. وایي ما لکانو ته ویلې چې دغه ووهئ دا ولې په موبایل کې مصروف ده؟
هغه هلکان مې ولېږل دی مرګ ته به یې ووهه هملته ارګ کې دا په خپله خوله دا قیصه کوي او زه تعجب کوم ارګ د ده سره په لاس کې ده د افغانستان ملي کور د ده په لاس کې ده او د یو انسان په دې جزایي کړی په ارګ کې چې هغه په ټلیفون مصروف و زه د مولوي صاحب هیبت الله بیا وایم مخکې له دې چې موږ په دې فرمان وغږیږو یا په دې امر وغږیږو باید د دې خلکو په روان وغږیږو په سوچ یې وغږیږو دوی په هغه سایکالوجي وغږیږو دوی رادیو د شیطان اله ګڼي یا د شیطان غږ ګڼي یا رادیو هغه ټکنالوژي ده دوی لپاره چې هغه تر ټولو مؤثره او ماډرنه ده د دې نه اخوا د دوی فکر نه رسېږي کار نه کوي لکه د دوی ډېر مشران د موبایل په استعمال نه پوهېږي دوی فکر کوي که په موبایل کې زه موت ویني موت ته دوی د بوت په سترګه ګوري دا بوتان دي او بوت خو حرام دی دوی لپاره لکه دوی د دې په نیت ورته نه ګوري چې ته حدیث وایې که ته قرآني آیات وایې که ته ماته د ساینس او ټکنالوژي په اړه خبرې کوې ماته ټولنیز علوم زده کوې ماته ارواپوهنه زده کوې یا سیاست زده کوې دوی د دې پروا نه کوي دوی یوازې په همغه د یوې زاویې نه ورته ګوري چې دا حرام ده ځکه چې ته بوت یې ته عکس یې نو زه باید عکس په خپل جیب کې ونه ساتم دویمه خبره دا ده چې په کومو ځایونو کې چې دوی ژوند کوي هلته برق نسته د ډېر اوږدې زمانې راهیسې هلته برېښنا نسته ده نو دوی د ټکنالوژۍ سره عادت نه دي تلویزیون سره عادت نه دي اخبار سره عادت نه دي مجلې سره عادت نه دي چې دوی ته معلومات ورسېږي د دوی ذهن خلاص شي دوی پوه شي په یو خبره پوه شي چې شی ګټور ده چې شی نقصاني ده د دنیا د ډیولپمنټ نه پوه شي لکه اوس مصر صاحب دا خبره وکړه ما یو تېره ورځ مې یو ریسرچ کته د کینسر په باره کې په افغانستان کې ورځ تر بلې د کینسر ناروغي په زیاتېدو ده اوس د موږ ټول وطن کې مولوي صاحب خپله مولوي صاحب هیبت الله او ټوله کابینه کې داسې یو څوک نشته چې هغه په دې وغږېږي چې موږ په افغانستان کې څنګه داسې یو ټکنالوژي راوړو لکه څنګه چې جرمني راوستې یا څنګه چې اتریش راوړلې یا څنګه امریکا او چین راوړې موږ هم یو ټکنالوژي راوړو چې موږ پلټونیم جوړ کړو تر څو پورې هغه د کینسر حجرې ووژني په دې باندې لکونه ډالر مصرف راځي خو په دې څوک خبره نه کوي ځکه چې دا مهمه موضوع ده خو چې کوم شی غیر مهم ده لکه موبایل لکه موبایل ولې دوی بندوي موبایل ځکه دوی بندوي چې په هره اداره کې دوی فساد کوي موبایل ریکارډ شوی ده په موبایل ریکارډ شوی ده هغه فساد افشا شوی په مدرسه کې دوی ډانس کوي اتڼ کوي هغه ریکارډ شوی ده د مدرسې او د همدې طالبانو نوم یې بدنام کړی ده یو ځای کې دوی رشوت اخلي هغه ریکارډ شوی ده دوی نوم یې بدنام کړی ده په یو ځای کې دوی په ښځو ډزې کوي هغه په موبایل ریکارډ شوی ده او هغه د دوی د بدنامۍ لامل ګرځېدلی ده چېرته هم چې دوی یو خیانت کوي غلط کار کوي د ولس پر ضد یو کار کوي د ملي ګټو پر ضد یو کار کوي د اسلام پر ضد یو کار کوي هغه همدغه موبایل یې ثبتوي همدا موبایل یې افشا کوي همدا موبایل یې رسوا کوي نو د دوی لپاره اوس تر ټولو غټ خطر موبایل ګرځېدلی که چېرته دوی دا موبایل بندوي هم دې دا دلیل ده چې دوی د ټکنالوژۍ پر ضد نه دي دوی د خپلې د بدنامۍ پر وړاندې راپورته سوي یو اقدام کوي دوی خپله په دې میډیا کې په ملي تلویزیون کې هم دوی ناست دي ټوله ورځ د بدري لښکر وقتي ټریننګ سنټرونه خلکو ته ورښیي خو په تلویزیون یې ورښیي که زه بوت یم خو هم بوت ده که په ما حرامه خو هغه هم حرام ده بیا په ټولو تېرو 20 کالو کې دوی د خپل ټریننګونو ویډیوګانې چېشته نشرولې که چېرته ویډیو او تلویزیون او موبایل او دا شیونه اوس حرام دي پرون هم بیا حرام و بل پرون هم حرام و دوی خو کوم وخت چې دوی ته ګټه رسوي هغه حلالېږي کوم وخت چې دوی ته نقصان رسوي بیا هغه په موږ هم حراموي په ځان هم حراموي نو خبرې مانه اوږدېږي ټوله نقطه دا ده اول چې دا موبایل چې د دوی پر ضد استعمال سو نو دوی حراموي هم بندوي هم او په خلکو باندې محدودیتونه موضع کوي ماتوي هم پې کله چې د دوی په ګټه تمامېږي هغې وخت کې هر شی تاسو ته اجازه درکوي ځان ته هم اجازه ورکوي تا ته هم اجازه درکوي نو زه فلحال بیا هم وایم چې زه باور نه لرم چې موبایل به بند کړي ځکه دا امکان نه لري کومه ورځ که موبایل بند هم که نن خوست پوهنتون کې خلکو موبایلونه مات کړي دي او حتی بعضې خلک دومره احساساتي شوي دي دې لپاره یو فورمه هم وتلی ده جبار خیل صاحب چې هر څوک هلته ولیکي چې یا یې تسلیم کړه یا یې مات کړه او دغه اډیو ما تاسو ته درلېږلی هم وه که اورېدلي مې هغه ورته وایم هم دا چې که ما سره مو واقعي بیعت کړی وي نو ماتې کوي که واقعي بیعت مو کړی نو ماتې کوي او دو وایي چې موږ ټولو بیعت ورسره کړی دی دا یوازې دو نه متضرر کېږي دلته د افغان ملت په اداراتو کې دی هغه به ټول متضرر کېږي نو موږ باید په دې هم پوه شو که نه زه خو دا خبرې نه اوږدوم دا یو نقطه ږدم موږ باید په دې هم پوه شو چې یو چا سره موږ بیعت کوو خپل امیر سره بیعت کوو او هغه امیر غلط کوي هغه ناروا کوي هغه د حق پر ضد ځي
آیا په دې وخت کې هم موږ د امیر اطاعت وکړو کوي نه کوو؟ موږ د الله واطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. دلته الله پاک په قرآن عظیم الشان کې وایي چې تاسو د الله اطاعت وکړئ، بیا د رسول الله اطاعت وکړئ، بیا د خپلو مشرانو اطاعت وکړئ. نو اوس موږ ته الله پاک زه مې د خپل وطنوالو سره د خپلې کورنۍ د غړو سره زه هغوی سره غږېږم. یو مسله ده زه پرې نه پوهېږم، ځواک یې ما ته تشریح کوي. بله مسله د ټکنالوژي تی ما ته تشریح کوي ماسټر صاحب. بله مسله د خوشحال ورډو ما ته تشریح کوي. نو زه خو باید پوه سم په څه شي. تاسو خو نسئ کوی چې هر یو ما ته زنګ ووهئ، خو تاسو ویډیوګانې کوئ، زه تاسو معلومات د ویډیو له لارې اورم. اوس که دغه شی زه بند کړم، په معلوماتو خلا رامنځته کېږي، ما د ناپوهۍ کچه لوړېږي. زه څنګه پوه سم چې زه یو موضوع زه د ځواک صاحب نه زده کوم، یو موضوع زه د خوشحال صاحب نه یا تا نه زده کومه، نو کومه ورځ چې په ما باندې موبایل بند شو زه به څنګه کومه ده؟ دلته خو ډېر خلک دي، زه ورځه لیکل اوس مې زده ده، زه به کتاب راواخلم، ریسرچ به وکړم، نیټ کې به زه سرچ کړم، زه به ځان پوه کړم. ډېر خلک دي باور دی اوس هغوی علم د خلکو د ژبو نه زده کوي، اوري یې، هغوی لیکل اوس نه ده زده، موبایل ګوري او مثلا زده کوي. ملایان ولې خلک اوري؟ ځکه چې هغوی خپله لیکل اوس نشي کوی، ځکه هغوی ډېر کله د جمعې تقریرونو ته ډېر په دلچسپۍ کښېني. هغوی د ثواب نه نه خبر، هغوی د مسلې په درک پوهېږي چې زه دغه مسله دغلته زده کوی سم. موبایل دا مسایل را لنډ کړل. ته اوس په کار کې مې ګوشکي ولګوه، هلته تعلیم لګیا ده درته یو مسله تشریح کوي. لکه دا نورې ګټې پرې د هغه بیخي ساده ګټې ته ورته وګوره، بیخي ساده. زه خو ټوله ورځ سرچ په موبایل کې کوم، ټول سرچ اکیډمیک ټول سرچ په موبایل کې کوم، ژبه جرمني په موبایل کې زده کوم، زه لیکل په موبایل کې کوم، زه کافي زیات لیکل کوم ټول په موبایل کې کوم، ایډیټ په موبایل کې کوم. ځکه تاسو سره کومه موضوع مهمه شریکوم په موبایل کې کوم، کور سره په موبایل غږیږم، تاسو سره په موبایل غږیږم. د ما خو ټول ژوند په موبایل پورې تړلی ده. په کومه ورځ چې ما سره موبایل نه لکه نیم ژوند ما نه اخیستل سوی. نو دا خو ته د انسانانو ازادي هم اخلي، د انسانانو علم هم تی اخلي، د انسانانو فکر هم تی اخلي، د انسانانو د لیکلو ظرفیت هم تی اخلي. په هغوی کې چې کومه هغه خارق العاده هغه ځانګړنې خدای پاک پیدا کړي دي او د موبایل لارې هغه په اساني کولی شي راوباسي، هغه هم تی اخلي. دا خو ناروا ده، دا خو په حق نه ده. ډېره مننه. ژوندی اوسې ښاغلی جبارخیل صاحب. ځواک صاحب تا خو د دواړو خبرې واورېدلې، ستا نظریه ستا خبرې ورباندې څه دي په دې موضوع باندې چې د طالبانو مشر په خپلو خلکو مکتبونو باندې، متعلمینو باندې، محصلینو باندې او په ټولو کې په دولتي ادارو باندې، ملکي ادارو باندې، نظامي ادارو باندې د ټلیفون محدودیتونه لګولی چې ټلیفونونه یا مات کوي او یا یې لرې کوي. خو دغه فرمان بیا زه تکرار وایم چې اوسه پورې رسمي بڼه باندې نه ده خپور سوی، یعنې رسمي مکتوب نه دی ورکړل سوی، خو یو شفاهي ډول باندې یو د هغه ته منسوب یو غږ خپور سوی دی. سلامونه یو ځل بیا ټولو ملګرو ته. دا خو لا ښه دی تر اوسه پورې دا کیسه عملي سوې نه ده. او بله دا چې دا خبره د دوی تر ادارو او د خپلو مامورینو پورې دوی دا کیسه لنډه کړې ده، تر هغو پورې محدوده کړې ده چې دا یوازې او یوازې په ادارو کې به دغه کیسه روان وي. فکر وکړئ چې بیخي عام ولس سره هېڅ نه دوی د عام ولس دپاره نه کوم بل سټپ لري، یوازې همغه ادارو کې چې دا کومې ستونزې راولاړېږي د ټلیفون د نه شتون له وجې. مخکې له دې چې په دې کیسې زه وغږېږم، زما مشر د خپل د پوهنتون د دورې یوه کیسه وکړله او دا کیسه ډېر ښه وخت کې رایاده شوه، د همدغې موضوع سره تړلې. وایي یو ورځ په ټولګي کې ناست نو استاذ لیکچر ورکوه، وایي په دې وخت کې 2-3 ټولګیوال زموږ شاته ناست وي. دې وخت کې د آیفونونه نو فکر کومه نوي وتې او که کوم نوی برنډ د آیفون یو نوی ورژن راوته، وایي دا 2-3 کسان سره ناست په موبایل کې ګوتې وهي. وایي په دې وخت کې دا استاد خپل مارکر کېښود، مخې راواړوه چې تاسو خو دغه خپله درس نه وایي او دا نور ملګري شاوخوا چې دوی هم په عذابوئ، دوی هم تاسو ډسټرب کوئ، مه کوئ دا کار. نو دوی ته د کلتور او د ټکنالوژۍ په اړه باندې یو 10 دقیقې موږ ته دا وغږېده او ډېر وایي معقول وغږېده. نو هغه استاذ نو موږ نه پېژنو، دغه خبرې زه دلته قبول کوم ده ایسته. ویل وایي چې کله په یوې ټولنه کې مثلا دغه ټکنالوژي راغله او د ټکنالوژۍ دپاره تا خپل ټولنه نه اپډیټ کړې، لکه موږ ته چې کله په افغانستان کې جمهوریت راغی خو زموږ ټولنه اپډیټ نه وه جمهوریت دپاره. په جمهوریت موږ نه پوهېدو خو جمهوریت په موږ باندې پلي سوی او هلته د جمهوریت قوانین وه. همدغه ډول زموږ هېواد ته ټکنالوژي راغله خو د ټکنالوژۍ کلتور موږ زده نه کړله. په کوم ځای کې باید سړی موبایل استفاده کړي او په کوم ځای کې یې نه کړي. ته نسې کولی چې موبایل راواخلې په مسجد کې ناست یې پکې ګوتې ووهې، خو ډېری خلک دا کار کوي. ته په ادارې کې ناست یې او چېرته رسمي ته هغه وخت کې تا ته خلک پیسې درکوي، خو په عین حال کې ته ناست یې خپل موبایل استفاده کوي. دا هم ته د خپل د دولت سره، د حکومت سره، د خلکو سره ظلم کوي، د ځان سره هم کوي.
نو خبره دا ده چې خپل خلک د ټکنالوژي سره اپډیټ کول، خپل خلک په دې مسایلو باندې پوهول چې دا که چیرې ته ټکنالوژي استفاده کوې نو دغه ټول مسایل به ته په نظر کې ساتي. اوس هره ټکنالوژي، هر دوا، هر شی په دنیا کې له خپل ځان سره خپل ګټې او تاوانونه لري. هیڅ شی په دنیا کې نشته چې هغه بې ګټې او یا بې تاوانه، دواړه ورسره پیرالل موازي ورسره راځي. اوس نو خبره په دې کې ده چې آیا په نوره نړۍ کې د نورې نړۍ په ادارو کې دا ډول بندیزونه لګېدلي په موبایلونو باندې او که نه؟ خو که لګېدلي نو د هغوی دپاره به دوی یوه لاره خپله کړي چې تاسو په دغه وخت کې موبایل مې استعمالوئ، خو په دې معنا نه چې تاسو د ټکنالوژۍ سره دښمني راواخلئ. دا دوه جلا خبرې دي. محدودیتونه وضع کول او د ټکنالوژۍ سره دښمني کول دا دوه جلا خبرې دي. بیا نو جالبه دا وه چې زه په دې قلم لګیا یم، لیکنه کوم او درته وایم چې قلم مې استفاده کوئ ځکه دا ښه شی نه ده. اوبه کم وایم چې اوبه مه خورئ. په یو موبایل ماتوم بل موبایل کې ریکارډینګ کوم، خلکو ته ویډیو ښیم چې موبایل او انټرنیټ مې استفاده کوي. دا څنګه خبرې دي؟ دا په ځان پورې ملنډې وهي که په خلکو پورې؟ نو په لحاظه خدای دې وکړي چې دغه قصه دوی د دغه ټکنالوژۍ او د موبایل د استعمال لپاره یو قانون او لایحه جوړه کړي چې په دغه معین وخت کې تاسې موبایلونه مه استفاده کوئ. خو دښمني کول او دغه ډول ذهنیت په ټولنه کې عام کول چې دا د شیطاني شی ده او دا ضررونه لري دا او دا نو بیا ته خپله ټولنه شاته پرېږدي، خپلې ټولنې سره ته دښمني کوي، خپله ټولنه نه غواړي د نړۍ سره اپډیټ وساتي. نو زه پې نور څه ویل نه لرم. نوره دنیا کې ټول خلک موبایلونه استفاده کوي، خو زموږ په هېواد کې د همدغه موبایل نه ویډیو جوړوي وایي چې دا بد شی ده مې استعمالوئ. نو نه پوهېږو چې څه وایي. مننه، ډېره مننه. ملګري به بیا هم باندې خبره کوي. اداراتو کې د موبایلونو معلومو اداراتو کې په معلوم ډپارټمنټ کې بندول شته دی، دې کې حرج نشته. خو ته چې په یو هېواد باندې عمومي یو د سفر اوړې د ټکنالوژۍ خلاف دغه دردونکې ده. تا خبره شته په خارج کې هم په ارض کې ډېر هغه دومره نه دي چې سړی یادې کړي، او هره اداره خپله وړه پالیسي لري چې دغه ځینه بعد د موبایل اجازه نشته دی، او دا پخوا نه روانه پرون مو بله ورځ مو دا چې ته په ټول امارتي اداراتو فعلنې بندوي چې هغه 3 لکه کسان کېږي. یعنې تا یو بله خبره وکړه په جومات کې د موبایل استفاده، زه وایم ثواب لري. ولې؟ زه قرآن کریم لرم په موبایل کې، زه جومات کې استعمالوم که نه. خو کوای سي هلته قرآن شریفونه ایښي دي ووایي. نه ځکه ما سره خپل د موبایل قرآن شریف چې دی ما ته حد معلومیږي چې نن کومه سپاره کې یم، کومه رکوع کې یم، بله ورځ کور نه لرم. نه دا خو هلته هم کولی شي. زه فکر کوم دا ډېر ښه دلیل نه ده. زما خپل نظر ده، خو فکر کوم ته کولی شي قرآن شریف راواخلي ووایي وبخه که نه ووایي. ته هماغلته چې موبایل کې 2 سپارې ویلي، 3 سپارې دي ویلي، 4 دي ویلي دي که نه، ته کولی شي قرآن شریف راواخلې هملته 2 3 سپاره په موبایل نه په قرآن شریف کې ډېر زر پیدا کولی شي ووایي که نه. دا ډېر نارمل کیسه ده. سبا ما سره موبایل په کور کې دی یا یو سفر کې دی، کور کې واخله ووایه. زه قرآن شریف نه لرم سفر کې. باید خامخا موږ ته د الله پاک په پیغام پوهېدل مهم دي، که دا مهم دي چې په کاغذ کې دا پیغام ووایي که په موبایل په سکرین ووایو. نه پیغام پوهېدل مهم دی. ما ته الله پاک وایي، ما ته مثال الله پاک وایي چې ته اوبه وڅښه اسراف مه کوه. اوس زه باید په دغه خبره پوه شم که په دې دا باید زه په دې کاغذ کې ولولم او که په موبایل کې ولولم. دا ډېر مهم ده. پیغام مهم ده. پیغام مهم ده. پیغام مهم دی کې شک نشته. خو زه وایم آداب مهم دي که نه، چې مسجد آداب خپل دي. ما خو د تا د مؤسسه دا جنجال حالو نه جنجال حال د زغم سره جنجال نه کوم. خو زما منظور دا شی ده نو چې نور دلایل ورته وړاندې کو. دا ډېر زما نظر البته خاصه خپل برخه کې صحیح ده. کېدای شي تاسو تعجب ښکاره شي، خو زه شخصا بعضې وخت کې چې دوی کوم اصول وضع کوي یا یو قانون وضع کوي چې هغه سخت دي او ټولنه زبېښي، استحصال کوي، پچیق کوي دا رقم، زه نه خفه کېږم. مخکې به خفه کېدم، اوس نه خفه کېږم. او د هغې دلیل دا ده چې فکر وکړئ موږ دغه 4 واړه چې دلته ناست یو، زه په دې باور یم چې دا موږ د 4 واړو تصمیم ده چې دلته ناست یو. دقیقا دا موږ اراده ده چې موږ دلته ناست یو. موږ تاسو په سرونو چا توپکونه نه ونیولې چې تاسو دلته یو ځای کښېنئ او خبرې وکړئ. طالبان چې افغانستان ته راغلي دا د خلکو یا مستقیمه یا غیر مستقیمه اراده ده چې طالبان حاکم دي. که چیرته د افغانستان خلک له طالبانو سره ستونزه لري، دوی به په مکتب خفه وی، ټول به سړکونو ته راوتي وی، دوی به اعتراض کړی وی. د طالبانو شمیر ډېر زیات 1 لک 1.5 لک نفر ده. ملت 4 میلیونه ده، وی 40 میلیونه ده.
40 میلیونه انسانان د یو میلیون انسانان چې د یو قل اردو نه تاسو څه فکر کوئ دا به ووژني؟ خو ملت غلی ده په دې معنا چې د ملت غیر مستقیم سپورټ د دې فرامینو سره د سیستم سره تر څو پورې چې ملت خپله اراده واضحه نه کړي، ملت تر څو پورې اعتراض ونه کړي، خپل حق غوښتنه ونه کړي، خفه نه سي، لارو کوڅو ته راونه وځي، یو اپشن نه استفاده ونه کړي، تر هغې پورې به ملت سپېښل کېږي. اوس که طالب باندې دغه یو خبره کوم ځواک صاحب، دا نن یې موبایلونه بند کړه که نه، تاسو باید خوشحاله سئ. موبایل یې په چا بند کړه؟ په هغه چا یې بند کړه چې تا ته یې کمنټ کې مور او خور یادوله، په ما ته سپکاوی کوو، په همغه طالب یې موبایل بند کړی. خوشحاله سئ چې د هغه ډیټا کمیږي، د هغه ریسرچ کمیږي، د هغه عقل لا محدودي. بیا خو موږ بدبختۍ ته لاړو، نور هم لاړو. کنځلې لیکي درته هغه موبایل لري کور کې. ګوره جلال صاحب او دا خو بیا حرام ده پې که نه چې د امیر اطاعت نه ځواک صاحب زه یو خبره اټ کوم. زموږ امام دی دلته عرب دی، هغه چې تلاوت کوي دا موبایل داسې نیولی داسې او لګیا تلاوت کوي داسې لولي که نه او تلاوت کوي قرآن کریم دی روژه کې یا همداسې چې کله زه ګورم. زمونږ په جومات کې سنوکر ګیم ایښی دی، دا دین دومره مزېداره دی، موبایل هم پکې خوند کوي، سنوکر په جومات کې بیرون ایښی دی، خوند درکړي ته خلک ماشومان. نه ګوره زه دې شیانو سره موافق نه یم، دا ته چې وایې وروره. او زه دې خبرې سره ګوره مسجد خپل آداب لري، خپل دین سره ډېره مینه یې دغه وجه نه لرم چې ډېر ښایسته سهولتونه لري، کوم چې موږ ته وطن کې ډېر کلکې معرفي کړی دی، ساده سړي بندوي هلته. ګورئ باسط صاحب دا ټول لکه د فلم یو ټیسر چې جوړېږي د هر سینه وړکي شاټونه اخلي، بیا یو ټیسر یا ټریلر ځینې جوړوي. نو د تا د دې کیسې به سبا له خیره سره یو ټریلر جوړېږي وایي چې په دننه په مسجد کې هغه یې ایښی و، زه مجبور ویډیو یې راوړم واچوم. اوس راځم دې کیسې ته. ګوره دغه مسایل چې دي زموږ په وطن کې په دغه ډول باندې نه دي تشریح شوي. د دین سره او د علم سره د علاقې خبره موږ ته ملا کله هم نه ده کړې. موږ ته ګوره دغه خبره چې تاسو بې ځایه وخت مه تېروئ. ګوره انسان ذهن په څېړنو دا ثابته کړې ده چې انسانان تفریح ته ضرورت لري، ځان ته وخت ورکولو ته ضرورت لري. نو که چیرې ته مسجد ته ځې نو هغه خو دا غربي نړۍ کې دغسې ذهنیتونه د خلکو دي، دلته خلک هم هوسا دي، خلکو ذهنونه بیخي ارامه دي چې مسجد ته ورسي مونځو کې په څنګ کې راځه ته به یو څو دقیقې یو بلیارډ ګیم ووهو. د تا خبره په افغانستان کې خو دغه د بلیارډ ګیم ته په دغه نظر ګوري چې دا وخت ضایع کوي. که ته مثلا ناست یو بل مستي د خپل ذهن د ارامۍ دپاره کوي، په دې خاطر در باندې مانع کوي. اوس په دې پارکونو کې خلکو سره څه وکړه؟ په ځینو مسایلو باندې ولې ځینې ځوانانو سپېړه ونه خوړلې. خو خیر په هر صورت زه دغه یوه خبره غواړم وکړم چې د دې پر ځای دغه پیغام که چیرې زموږ په پښته سیسټم کې مشران اوري، دوی ته وایو که چیرې تاسو خپل د ادارې خلک او مامورین اپډیټ کړئ، د دې پر ځای چې تاسو په ټکنالوژۍ محدودیت ولګوئ او بندیز پرې ولګوئ، دا زیان ده، ضرر ده. د دغې موبایل د سکرین له لارې موږ دومره زده کړې کړي دي، که په ټولنیز ژوند کې وایي که په نورو مسایلو کې وایي، موږ ډېر څه له دغه نه زده کوو. دا چې ته څنګه استفاده کوې دا دټس ا ډفرنټ سټوري. اوس یوه خبره مخکې جلال وکړله، خو د هغې سره دغې خبرې کې زه غواړم یو څه اضافه کړم. نن تاسو د متقي صاحب خبرې واورېدلې، وایي چې څوک هم د اسلامي امارت په مخالفت کې غږیږي، تاسو غواړئ څه شی؟ اوس په افغانستان کې څه ستونزې دي چې تاسو راپاڅېږئ راځئ په دغه مسایلو باندې تاسو خبرې کوئ؟ اصلي دښمني مو له اسلام سره ده. هغه څه چې اسلام وایي هغه ټول په افغانستان کې اوس نن ورځ حاکم ده. که هغه د خلکو مثلا یو څوک غلا کوي، د غلا لپاره څه شی وضع سوی سزا، دا ټول موږ کوو. نو تاسې څه شی غواړئ؟ نو اوس جلال صاحب د تا نه پوښتنه کوم. زه خو بیخي رالنډه کوم. زه خو اصلا کې زه چې دلته یم، دلته د دې هېواد کې یم، زه د زړه له کومې درته وایم زه د ازادۍ لپاره یم. زما بل هېڅ مطلب نشته. زه دې خاورې ته په دې خاطر راغلی یم چې زه دلته آزاد ژوند وکړم. اما نه څوک عقیده چیلنج کړي، اما نه څوک فرهنګ چیلنج کړي، اما نه څوک فکر چیلنج نه وبخوي، اما نه څوک فکر سانسور کړي، نه ما ژبه سانسور کړي، نه ما فرهنګ د منځه ویسي، نه ما عقل د منځه ویسي، نه ما موومنټ
موږ 15 کسان یو چیرته راټولیږو او موږ یو سیاسي بحث کوو. زه ما فطرت هم داسې یم، زه خو تا ته معلوم یم په احمد آباد کې مې تا مازغه څومره خوړلي وو، په هر مجلس کې به هم سیاسي بحث کوو. دما خو فطرت داسې ده. اوس احمد آباد کې موږ ته ازادي وه، ښه پکې خوشحاله وو. شپه تر 2 بجو به شپې به موږ سیاسي بحثونه کول. ان په دې ته به هم نه کتل، موږ د سړک په سر ولاړ یو، په پارک کې یو، په کور کې یو، په کافي شاپ کې یو، په پوهنتون کې یو. موږ خو اوس داسې فطرت ده. دا اوس د طالبانو په مخ کې یو آیډیا، مثلا زه ما مې یو ژباړن ته یو ورځ ما ویلې مالې زه په پوهنتون کې ناست یم، ما ته په اول ځل مارکسیزم راغی. مالې ما دونه سیاسي مطالعه په افغانستان کې وکړله، یو کتاب کې مارکسیزم نشته. ته ولې مارکسیزم نه ژباړې، دې وطن ته خدمت ولې نه کوې؟ دا وایي ته به پوهېږې ته څه شی وایې؟ مالې زه درته وایم دا یو اکیډمیک کار ده، خدمت ده، دا ولې وطن کې نه کوې ته خلکو ته؟ هغوی وایي ته څنګه د مارکس نوم واخلې خلک ټس ټاپه در باندې لګوي، وایي دا کمونیست ده او ته کافر یې. زه اوس دا وایم چې زه یوه خبره کوم، مثلا زه ډېر عادي، موږ 6 نفر راټول یو، هغه د پوهنتون محصلین دي، هغه مجبور ده چې هغه په پوهنتون کې په درس کې مارکسیزم زده کړي، کمونیزم زده کړي، کپیټالیزم زده کړي، یا یو بله ایډیالوژي زده کړي، او ته به نورماله بحث کوې، ځان نه به یو ویډیو کوې، دا کلپ د ګریوانه راړیسي، دا خو ته د کافرانو ایډیا دلته تطبیق کوې. وروره دا اکیډمیک بحث ته په دې باید خلک خبرې وکړي، پوه سي ته څنګه یو ایډیالوژي چیلنج کوې چې ته تر اوسه په ایډیالوژي پوهېږې نه. ما یو وخت کې د پخواني مجاهدینو سره بحث کوم، مالې چې تاسو ما ته یو مجاهد پخوانی را ودروي، دلته ودروي دی د 20 منټه یا نیم ساعت دی په کمونیزم تش وغږېږي چې دا کمونیزم څه شته وایي. تاسو دا دونه جنګونه وکړل، دا دونه قربانیان یې ورکړل، دا دونه امپراتوري هم د منځه ویوړه، آیا تاسو په دې پوهېږئ چې کمونیزم څه شته وایي؟ ما یو چا نه پوښتنه وکړه، مالې دغه د کمونیستانو په بیرغ باندې دغه لور او دغه چټک دا نشان ده، د دې معنا څه شی ده؟ وایي دا لور یې راخیستی سره مسلمانانو سر پیږي، پرې چټکې پرې اثر وهي، دا یې دوی ټول عقل ده. اوس دا د دوی شعور ده. نو زه دا وایم چې زه طالبانو سره بله هېڅ ستونزه، طالبانو سره ما یوازینۍ ستونزه دا ده چې ما ازادي محدود، اول خو دا اساسي قانون باندې باور نه لري. اسیب خان ځواک وره، یو قانون باید موجود وي چې ته کمونیست یې، زه ډیموکرات یم، د خوشحال رور حزبی باسط صاحب جمعیتي، موږ باید په یو قانون باندې په یو مشترک ارزښت باندې باید راټول یو چې هغه موږ ټولو لپاره د منلو وړ وي. هغه قانون باید په موږ څلورو باندې حاکم وي، د هغه قانون لاندې موږ باید ژوند وکړو. په اوسني دور کې د طالبانو په اوسني حکومت کې یوازې طالبان چې دي د امتیاز خاوندان دي، یوازې طالب چې د مدرسې نه فارغ سي هغه امید لري چې زه به وظیفه هم ترلاسه کوم، او امید لري چې زه به په ټولنه کې ارزښت هم ترلاسه کوم، او امید لري چې زه به شتمني هم ترلاسه کوم. هغه د هر شي لپاره امید لري. خو زه که چېرته د ارواپوهنې د یو پوهنځي نه فارغېږم، زه د هېڅ شي لپاره هم امید نه لرم. زه یو داسې ټولنه غواړم چې هغې کې هر ځوان او پیغله امید ولري. زه داسې یو ټولنه غواړم چې په هغې کې موږ اساسي قانون ولرو، په هغې کې موږ خپل ملي بیرغ ولرو. حسیب خان ځواک ته د یو ګوند غړی یې رهبري، ته به یو خپل بیرغ لري، خوشحال به د یو بل ګوند غړی یا رهبري هغه بل بیرغ لري، همداسې ماسټر صاحب به بل. خو موږ هر یو به د خپلو ګوندي بیرغونو ترڅنګ ملي بیرغ هم لرو، چې موږ دغه د ګوند بیرغ د دې لپاره جوړ کړی، یا دا ګوند هم د دې لپاره جوړ کړی ده چې موږ د ملي بیرغ لاندې د ملت ګټې چې ده هغه خوندي کړو، د ملت د ګټو لپاره کار کوو. دوی یوازې خپل بیرغ د ملي بیرغ په توګه مني. سپین بیرغ د افغانستان د ټولو خلکو بیرغ نه ده. موږ باید ملي سمبولونه را ژوندي کړو، موږ باید خپل فرهنګ ته کار وکړو. دوی د فرهنګ پر ضد دي. ته وایې هر شی دوی په دوره کې سته، هر شی نسته، هر شی ختمیږي، حذف کېږي. دی نه وایي، دی وایي چې متقي ویلې چې کمبودونه زما څه شی دي، هر څه پوره دي. وایي اوس بله وایي چې دین سره دښمني ده. موږ یوه خبره کوو، خوشحال صاحب داسې قومي غوندې هم دغه چې وایي څادر واچوه شاکه بازار ته کمه سې کمه خبره لرو که نه. دا اوس هماغسې ځواک صاحب څادر یې اچولی دی، ده وایي هر څه صحیح دي، موږ ته ښکاري. نه ګوره ښه دغه کومې خبرې چې یې کړې ده چې دا مثلا اوس تاسې څه غواړئ، او دا دښمني یوازې له اسلام سره ده که نه، تاریخ ته به وګورو. صحیح ده، د افغانستان ولس ته که څوک په دې نظر ګوري چې دوی له اسلام سره ضد لري یا له اسلام سره دښمني لري، اشتباه کوي. اشتباه ځکه کوي جبار خیل صاحب، دا د انګریزانو سره جګړه حکومتونو کړې ده که ولس کړې ده؟ ولس کړې ده. ولس کړې ده. له هغه نه د دویمه جګړه درېیمه جګړه دا چا وکړه؟ دا ولس کړې ده. لا هغې وروسته روسانو سره جګړه چا کړې ده؟ کوم دولت کړې ده؟ مهرباني وکړئ یو څوک را پیدا سي ودې وایي چې پلانکي دولت د هغوی خلاف جګړه کړې، خو دې ولس کړې ده.
همدغه شل کلنه کې د انګریز د امریکایانو خلاف چې جګړه وسوه که طالب وایي چې یوازې په ځان ما کړې ده خو نه ده کړې حقیقت همدا ده خپله قانع هسې په دې خبره باندې نو وخت دی چې ولس د اسلام لپاره دومره قرباني ورکړې ده څنګه کېدلی سي همغه ولس ته دومره په سپک نظر وګوري ووایي سي نه تاسو له اسلام سره دښمني لرئ که نه او که خبره دا یي چې د طالب اسلام سره دښمني لري نو شاید څه وی لري خو هغه اسلام چې 1400 کاله مخکې موږ ته راغلی دی هغه سره اصلا په نوم افغان په نوم مسلمان دښمني نه لري او دا ته په ډېر یقین سره دا خبره کولی سي دا لږ مخکې آصف خان تا یو خبره وکړله یو ساده لږ زه یو ساده سوال کوم ما خو داسې حدیث کتلی د نبي علیه السلام ته یو ښځه راغلی ده غوښتلي دي چې د خپل مړه نه طلاق واخلي بیا نبي علیه السلام مشوره ورکړې ده چې دغه طلاق ښه شی نه ده که کولی سي ګزاره وکړي طلاق ما اخله ښځه ورته وایي چې نه زه غواړم طلاق واخلم بیا یې لږ دې پوښتنه کوي چې ته ولې غواړې طلاق واخلي وایي د ما دا سړی نه خوښېده زه یې ورته په نکاح ورکړې هغه نبي علیه السلام ورته وایي ته په نکاح کې اوس اصلا نه یې ته آزاده یې زه تا نه یو ساده پوښتنه کوم که نه لکه د امیر خان متقي مولانا صاحب امیر خان متقي صاحب دا خلکو ته ویلي دي چې تاسو نور څه غواړئ هر شی خو تطبیق دي زه تا نه یو پوښتنه کوم که دا اوس ته چېرته یو امیر یوه خبره وکړي او د نبي علیه السلام په څیر د هغه دور په څیر او یو کس ووایي چې د ما اتا مشوره نه منم زه دغه منم اتا په نظر باندې هغه به خوندي پاتې سي په افغانستان کې ما خپل میک خلاصو کم مقصد 3 دقیقې دا موضوع باید راټوله سو راټوله کوله ګوره یو خدای چې د رد او د تایید حق موږ نه لرو د ولس په صفت په افغانستان کې سړی باید پاک خبره وکړي موږ ته څو تنه دي موږ ته تصمیم نیسي زموږ په راتلونکي باندې دوی تصمیم نیسي زموږ په حقوقو باندې نو کله چې ته د خپل د ځان واک نه لري د خپل په کورنۍ کې د خپل د لور د هغه د حق ورکول واک نه لري ته څنګه دونه غټه خبره غواړې وکړي دا خو ډېره غټه خبره ده جلال صاحب نو خوشحال صاحب مهرباني که چېرې د دې خبرو د دې موضوع هغه بریف تاسو ورکوئ او نور بیا بلې موضوع ته وړو مننه 2 دقیقې وخت څو خبرې کوي ودې کې بیا به د 10 بجې کېږي افغانستان کې 12 بجې کېږي 30 تاریخ کېږي د متقي صاحب د خبرې ته تصل لري هغه مور زواک صاحب ځکه تاسو خو اجتماعي او سیاسي تبصرې دغه او تو ورته څه لري په دواړو سترګو ګوري یو خدای ده چې په دغه اوسني عصر په دې زمان کې نورې نړۍ ته باید سړی وګوري سړی باید ټول عمر همغه چونګښه ورته وایي چې ورته وایي چې بس په خپل کوی کې پروت یم خپل ځای یې لیدلی له ده نه خواته نور هېڅ نه یې لیدلي د ازادۍ په نامه باندې باید موږ نور ونه غولېږو چې موږ ازاد یو ازادي تعریف دا نه ده چې ته په خپل وطن کې پردی څوک نه یې نو ته ازاد یې د ازادۍ دپاره زر نور مسایل دي چې ته باید اقتصادي ازادي ولري ته باید د خبرو ازادي ولري ته باید د خپلو ملي ورځو د لمانځلو ازادي ولري د خبرو کولو ازادي ډېر شیان دي چې د ولس په صفت یې باید موږ ولرو چې بدبختانه موږ یې نه لرو نو دغه خبرې که چېرې موږ مشرانو ته رسېږي دا د دو ته زه یوه خبره غواړم وکړم که چېرې دغسې ولس تاسو کمپرس داسې په چق ساتئ که نه یو ورځ د یو غبرګون سره مخامخ کېږئ داسې هم نه ده چې دا ولس به ټول عمر چپ پاتې کېږي موږ درته دا خبره د خپل د دغې ولس د منځ نه دا خبره درته کوو دا ډول حالت رامنځته کېږي دا د بخار ماشین یو کمال دا ده چې فشار ورته ډېر ورکړي بیا یو ورځ یې چوي د ډېر فشار په نتیجه کې بیا چوي نو داسې نیسي چې یو ورځ دغه ولس دې وچويږي ښه مثال به درته د ایران د ولسونو درکړم نن ورځ څوک هم که ایران ته تللي که ایران کې ملګري لري او یا که د ایراني ملګري مو په بهر کې در سره ناسته ولاړه لري یو ځل ورنه پوښتنه وکړئ چې تاسو له دین سره څومره اشنا یې د اسلام نوم ورته واخله چې کوم څوک دې به دا خوله درکوي او دلیل یې دا نه ده چې دو د اسلام نه متنفره سوي دي په خپله د اسلام نه متنفره کړي دي د څه شي په نتیجه کې د یو قانون او د یو قاعدې پر بنیاد چې دا قانون ده او دا قاعده ده او دا به ته منې په وچ زور باندې او نتیجه یې خرابه ده تاسو نن ایرانیان تر نوره نړۍ کې وګورئ یا ایتیستان دي والله که درته دروغ وایم یا کریسچنز دي یا بیخي هېڅ یو مذهب عقیده هم نه مني او دلیل یې څه ده په ایران کې د اخوندانو دغه ډول افراطي سیستم او سبا ورځ خدای دې نه کړي چې زموږ په وطن کې دغه حالت رامنځته شي
له شک پرته به تاسو د مدرسې شاګردان به دغه فکر او ذهنیت کله هم پیدا نه کړي، ځکه تاسو خو هغو نه هغه د خلاقیت کمال اخیستی. خو کم ځوانان کمې پیغلې چې د حالاتو وځورېږي، هر شی هر عمل عکس العمل لري. باسط صاحب که ما په څپېړه وهي نو په تمه دې څوک اوسېږي چې زه به بیرته وهم. نو که چیرې یو ځوان یوه پیغله د خپلې ازادۍ نه خبرې، د خپلو حقوقو خبرې او د دغه ټولو مسایلو بندیز پرې راځي، نو طبیعي خبره ده چې یو ډول غبرګون سره به تاسو مخامخ کېږئ. که مخامخ یې درته نه وي نو په زړه کې به خدای مکړه له اسلام نه متنفره سي، د دین نه متنفره سي، او بیا به مسؤلین څوک تاسو یې، د خدای په نسبت هم تاسو مسؤل یې، د ولس په نسبت هم مسؤل تاسو یې. فلهذا خپل په ګریوانونو کې باید سړی یو ځل کته شي، داسې وګوري چې موږ څه کوو د دې وطن او د دې خلکو سره. مننه، ډېره مننه. خیر وسي کور د ودانه ځواک صاحب، تانه جبار خیل صاحب، باسط صاحب. 10 بجې دلته دي او 12 بجې تقریبا په افغانستان کې دي. 23 د جون د پشیانو ملي ورځ ده او دغه ورځ د ټولو پشیانو ته مبارک وي. باسط صاحب مهرباني تاسو وغږیږئ، تاسو خبرې وکړئ، ځکه تاسو خپله پشۍ لومړی د تا ته مبارک وي، بیا د پشۍ ژبو ټولو ویونکو ته ډېر ډېر مبارک وي دغه ورځ. ډېره زیاته مننه. آباد اوسې. خوشحال صاحب په جمهوري دوره کې اول ځل لپاره 24 جوزا د پشۍ ژبې ملي ورځ وټاکله شوه چې په مختلفو هیوادونو کې لمانځلی کېږي، فعلا په کاناډا کې، امریکا کې، په اروپا کې، او موږ تاسې دلته اوس دا ورځ یادوو. او دا په دې معنا ده چې دا ژبه تازه وساتلی شي، د قومونو تړاو، د ژبې هغه تاریخ او د دې ژبې ویونکو هغه ترتیب ملګرو ته بیان شي. زه به 2 دقیقې په خبره کوم، بیا به یې تاسې خاطرې د پشیانو سره اخلم. زه ډېر کله ما ته ملګري وایم چې ته د پښتنو په جمع کې حسابېږې، ځکه ته ډېر ملګري هم دغه دي، لهجه دې هم دغه ده، او سټایلونه او دغه دغسې دي. کاشکې اوس را سره په کول وي او سیسټمونه وی چې ما یو پشۍ سټایل کړی وی. خو دغه ملي بیرغ د ملګري ومني د پشۍ ورځې په مناسبت. پشۍ ژبه او پشۍ چې قام هم یادېږي په همدې ژبې په نامه، او همدا د افغانستان یوازینی بومي قوم دی. بومي په دې معنا چې له کوم ځایه راغلی نه دی او له ډېره وخت نه په دې خاوره باندې حاکم دی. دغه ژبه د افغانستان په ختیځ کې او تر کاپیسا او په دې ولایتونو کې ویل کېږي، او دا قوم پروت دی. موږ خپل قومونو کې ملکزیم لرو، موږ دغه لرو، پاچایان لرو، موږ دا څنګه چې د پښتنو خپل ساختار د قوم دننه په قوم کې دغسې لرو، خو په عموم کې دا د پشتوي قوم او د پشتوي ژبې په نامه یادېږي. لهجې پکې متفاوت دي، لکه په د جنوبي حوزې پښتو، د شرق د ختیځ پښتو، دغسې تیز ویونکي، سلو ویونکي. ما خپله کله چې دلته دیګانو موږ ته وایو، موږ ډېر آهسته غږېږو، ځکه موږ ژبه هم د مشرقي له پښتنو نه متاثره ده، سپیډ یې کم دی، پوهېدل پکې کېږي. زه د پشیانو 2 خصلتونه غواړم ووایم په د دې ورځې په مناسبت. یو دا مشهوره ده چې دو وفادار دي. حتی ما اوریدلی و چې د نواز شریف باډیګاټان د وفا د کمال له وجې، پرویز مشرف او پرویز نواز شریف ما اوریدلی و چې د هغې باډیګاټان پشیان ول. دغلته هم خیانت کړی دی. سره زه به تا سره وروسته خبرې وکړم. د یو انسان په توګه دا صحیح کار دی، ځکه موږ دلته ټول زیاتره ورونه راځي په خارج کې باډیګاټان دې جوړېږي یا نور شی نه. یعنې دا د هغه وفا کمال، یعنې دومره خلک هم یو پاکستاني ته په افغان باندې باور کول، ګوره دا وړه خبره نه ده. هغه د هغې اصلیت باندې دغه کوي دلالت. دویم دا چې یوازینی قوم او یوازینی ژبه ده چې 100% په افغانستان کې ده. دا قوم په ګاونډي هیوادونو نه دی ویشل شوی. دا قوم یا دا ژبه د نړۍ بله برخه کې نه ویل کېږي. د دې قوم او د دې ژبې سوچوالی دې نه ثابتېږي چې موږ د نړۍ په هیڅ برخه کې نه یو، مګر که دا مهاجرتونه دي بېله خبره ده. موږ د نړۍ د بل هیڅ جغرافي برخه نه یو په رسمي توګه. موږ پیدا شوي په همدې خاوره یو، لوی شوي مو، مهاجرتونه او سفرونه کېږي. خو یوازینی غټ کمال چې ما لپاره ډېر په زړه پورې دی او زه ورسره ډېره مینه لرم، هغه دا ده چې په دې قوم او په دې ژبه کې د بل هېواد نوم د سره راځي نه. که مړه کېږي که پیدا کېږي، په دغه خاوره دي، په غرني سیمو کې اوسېږي. دې پشیانو خپلې نښې دي، شنې سترګې، سره رنګونه، چون غرني خلک دي او په یوه خبره ولاړ دي.
یو ټوکه د پکی او چې وګي وهله بیا اړول سخت دي ل خپل خبرې نه. نو زه ډیره مننه کوم. یو غلط فهمي غواړم له ملګرو نه لرې کومه چې د شمال یا هغه څوک چې خراسان پالي یا څوک دو فکر کوي چې پشایان زمونږ برانچ دی او موږ به دا خپل لاس لاندې راوړو او دا به داسې خلک جوړېږي چې موږ سره به مقاومت شروع کوي. دا فکر له منځه وباسئ. پشایانو کې ملي فکر دي. زه کله هم دا نه احساسوم چې زه له پښتون نه تاجک نه ازبک نه بیل یم د یو پشایي په توګه. موږ یو قوم یو، افغانان یو، موږ په ټوله کې یو ملت یو، افغانان. او ما چې کومه مینه د پښتنو ورونو نه چې بعضې پشایان ورونه کله کله ګیله لري، ما چې کومه مینه د پښتنو ورونه حاصله کړې، زه فکر نه کوم چې د نړۍ یو ګاونډي قوم دی بل ته دغسې قدر ورکړي یا دغسې مینه ورکړي. ما 18 کالو ملګري ځواک صاحب پېژني، جبار خیل صاحب، دا پښتانه ورونه مې دي او ما کله هم دا حس نه دی کړی. حتی هغو ما سره پشایي ژبه زده کړې. ګوره دا تاسې لپاره به جالبه وي که نه، د پشایي ژبه د قواعدو په لحاظ ډېره سخته ده، خو هغوی ما سره زده کړې په دې 15 کالو کې. ما د کورنۍ سره په پښتو ژبه غږېږي. ما مخکې یادواري وکړه ځواک صاحب. حتی زموږ کلي کې ما د ملګرو ته زما والد صاحب ځمکې ورکړي دي، ورته ویلي چې تاسې به دلته د جمیل غوندې ځای لرئ، دلته اوسېدلی شئ. دا زموږ هغه تړاو دی او ډېرې زیاتې خپلوۍ د پښتنو، د پشایانو، د تاجکو، د کاپیسا پشایانو دا ترسره شوي دي. هیڅوک دا فکر نه کوي چې پشایي قوم د خپل غلط فکر یا غلط مبارزې لپاره ځان پورې تړلی شي او هغې نه د هغې د ځوانانو استفاده کولی شي. موږ به یوه مبارزه کوو، د یو افغانستان لپاره به کوو او ټول قومونه به پکې یو برخه. زه ډېره مننه کوم تاسې نه او ټول هغه ملګرو نه چې د پشایي ژبې په مناسبت یو پیغام خور کړی یا مبارکیانې ورکړې. تاسې آباد اوسئ. تاسو دې آباد. ډیره مننه تانه کور دی ودان. دلته مخکې دې نه خبرو کې یو کومنټ فقط زه غواړم چې ووایم. یو ښاغلي دلته لیکلي ول چې د جمیل باسط کومه خبره چې وکړله چې د پرویز مشرف یا د نواز شریف باډیګاردان چې ول دا پشایان ول چون باور زیات و. خو د ښاغلي دلته یو کس تیر شو، هغه کمنټ زما په یاد ده چې د پاکستانیانو په باډیګارډۍ باندې افتخار یې وکړ، دا نور ټول ورته ګوري او دا خلک بیا سبا د پاکستان دښمني کوي. زه ډیره وړه خبره کوم. دلته باسط څه خبره وکړله، دی په امانتدارۍ وکړله، دی په وفادارۍ وکړله او دی په انسانیت وکړله. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امانت کې دومره نوم درلوده چې د کفارو امانتونه یې ساتل. نو که ته پوه سوی دغه یوه خبره درته بس ده. هیله ده چې لږ صحیح پوه سې. ښه خبره دا کومه چې دغه د پشایانو خبره یې وکړله. پشایان د افغانستان په 3 ولایتونو کې زیات دي. داسې کوم معلومات لرم چې نورستان کې دي، لغمان کې دي او په ننګرهار کې دي چې درې نورو خیوي ولسوالۍ کې دي او کاپیسا کې دي. ښه کاپیسا نه زه ډېر نه وم خبره، خو دغه 3 ولایتونه او د 3 واړو ولایتونو ته زه تللی یم. ما پشایانو سره خبرې کړي دي. حتی په درې نور چې د باسط صاحب د ځای ده، سوتن ورته وایي، یوه سیمه ده ډېره جګه سیمه ده او تقریبا سوتن ته چې وخېځې د سرحدي سیمه بیا ښکاري، هغه حتی پوستې ښکاري. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دغه خلک رښتیا هم دومره وفادار دي. که څوک دا پوښتنه وکړي دا به مبالغه نه وي چې افغانستان کې تر ټولو وفاداره خلک څوک دي، خلک به درته وایي پشایان. دوی هیڅ وخت امانیت نه خیانتوي. دوی هیڅ وخت خپل مسؤل سره یا خپل مشر سره یا خپل بادار سره چې هر څوک نو هغه سره خیانت نه کوي. په همدې خاطر باندې د دنیا هر څوک یا په ټوله کې په افغانستان کې تر ډیره پورې د ځان ساتنې لپاره دا خلک انتخابوي. وجه همدا ده چې دا وفادارۍ کې نوم لري او په افغانستان کې د دوی د لهجو خبره وکړله. یو خو د لهجو خبره ده چې د پشایي ژبې خلک چې لهجې لري هغه د درې نور خبره ده. بیا د لغمان پشایي سیده دا جدا ده، د درې نور پشایي سره ننګرهار دا جدا ده. د نورستان خو بیا دومره جدا ده چې حتی د یوه کلي د بل کلي سره خبره باندې زیات نه پوهېږي. یعنی یو کلي کې چې کومه پشایي ژبه ده بل کلي ته که لاړ سي هغه نه پوهېږي. نو هلته بیا ډېرې مختلفې دي. دغه ورځ د لومړی باسط ته، بیا ارشاد الله سعادت ته، انجینر صاحب حیات ته او بیا ټولو پشایانو ته ډېر زیات مبارک. زه ورنه ځکه زه ډېرې خاطرې لرم چې زما ډېر ملګري چې دي پشایان دي. ما نن ویډیو مې جوړه کړې دي، هغوی یو 2-3 ملګرو عکسونه مې لګولي دي. او بل اوس موږ ژوند له پشایانو سره ډېر کړی دی. یو وخت کې دغه سلام کلام جوړ په خیر دا راکړه دا واخله دا مو پشایي ژبه باندې کړی و. جالبه یې دا ده چې موږ هغه وخت کې موږ هم واړه وو که نه، چې موږ به دوی سره جنګ سول که نه، نو دوی هغه وخت کې موږ هم واړه وو، دا د کلي خلک چې موږ سره ژوند یې کو دا هم واړول. نو بیا به دوی دغه ماشومانو کې که نه د هلک او جلکه دوی ټولو به یو ځای په تیږو ویشتلو. ترای نه اتفاق هم ډېر ښه اتفاق ده. ډېره مننه. آباد اوسه. جبار خیل صاحب
السلام ته علیکم. خو همدغه ناول شکایت ما وکړه چې ناز ده. اصلا کې سرختیا خبره ای اول خو تاسو ته ماستر صاحب او بیا سمونږ څومره پشیان او هغوی ته د دې ورځې مبارکي وایم. زه ډېر زیات خوشحاله یم چې د پشیانو په نمایندګۍ یا په نمایندګۍ نه د پشی قوم یو ستوری دلته موږ سره ناست دی او ځلیږي او رڼایي د نورو قومونو خلک هم مستفید کوي او هغوی ترې رڼا اخلي. اصلا کې چې رښتیا خبره یې زه چې خپل ټول شاته ژوند ته وګورم د ما په ټول ژوند کې یو په وړکیتوب کې یو پشهیي ملګری نه ټولګیوال تېر سوی، نه مې په ښوونځي کې ټولګیوال تېر سوی، نه مې په پوهنتون کې ټولګیوال تېر سوی او نه مې ګاونډی تېر سوی ده چې زه د دې ته خاطرې ولرم. ځکه چې ما ټول عمر په د افغانستان نه مې تقریبا 2.5 کاله مې افغانستان کې تېر کړي، نور مې ټول عمر د باندې تېر کړی. نو هغه د هجرت عمر هم چې موږ تېر کړی ده بدبختانه هلته موږ سره پشیان نه و چې ما د هغوی ژبه زده کړي، د کلتور مې دې زده کړی، یا به مې یو نه یو شی ترې زده کړي، یا به مې دوی ژوند لیدلی نږدې نه. خو څونه هم چې زه د افغانستان دننه ټولنه ګورم بدبختي به زه ووایم دا چون د پشیانو ملي ورځ ده یا یو ورځ ده، دا ډېره مناسبه موقع ده چې زه دا خبره وکړم. د افغانستان په ټولو ښوونځیو کې، د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې لکه د موږ چې تجربې دي په نورو پوهنتونونو کې دا دي چې په افغانستان کې دا فرهنګ نسته په اکیډمیک ماحول کې چې کله د یو قوم یا د یوې ژبې ورځ راځي هغلته د همغه قوم چې کوم رقم لباس ده د محصلینو لخوا نه د همغه ډول لباس واغوستل سي، دوی کوم ډول خواړه خوري، دوی د په کورونو کې خواړه پاخه کړي همغه رقم خواړه دې راوړي پوهنتون ته، یو سټیج دی جوړ کړي، دوی کوم رقم ګډاګانې کوي په خوشحالي او محفلونو کې همغه رقم دی ګډاګانې وکړي، دوی کوم رقم فکر لري د همغه فکر مطابق دوی تقریرونه وکړي، خبرې وکړي، دوی څه ډول ټولنیز ژوند لري، څه ډول دوی اړیکې پالي، په هغه باندې د بحث وکړي، تبصرې دې وکړي. متاسفانه چې د موږ په ښوونځیو کې هم دا فرهنګ نشته ده، لکه دغه اکیډمیک ماحول کې هم دا فرهنګ نشته چې خلک د یو بل په کلتور پوه سي. زه قسم درته په خدای خورم زه تر اوسه په دې نه پوهېږم چې د ایماقو کلچر څه شی ده، د هغوی ژبه څه شی ده، هغوی د افغانستان په اړه څه فکر لري. ما تر اوسه ایماق نه دی لیدلی، ما تر اوسه ګوجر سره خبرې نه دي کړي د افغانستان، ما تر اوسه د افغانستان د ډېرو قومونو د خلکو سره تر اوسه بیخي خبرې نه دي کړي، مخامخ سوی نه یم چې کوم د افغانستان یې نه یې. او دغه خلا او دا ګیپ هغه وخت کې له منځه وړل کېږي چې کله دولتونه که هر دولتي ولا که همدغه طالبان هم د ما غږ اوري دوی هم باید ورته کار وکړي. داسې خو نه ده چې دا طالبان اوس د افغانستان نه دي او د افغانستان سره هېڅ اړیکه نشته، دوی باید داسې قوانین جوړ کړي، اصول جوړ کړي، خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې پوهنتون کې یو څوک وګماري، د محصلینو رئیس دې وګماري چې یو برنامه جوړه کړه چې کله مثلا د پشیانو ورځ ده د پشیانو محصلین چې دي ټول راټول کړه، هغوی مجبور کړه تاسو د خپل فرهنګ اړوند چې دا څونه پوهاوی لري دا د نورو محصلینو سره شریک کړئ، یوه غونډه جوړه کړئ، یوه کلتوري غونډه جوړه کړئ، په هغه کلتوري غونډه کې دا تشریح کړئ. او چې تشریح نه کوي موږ به څنګه پوه سو تاسو په ژوند، موږ به تاسو په لومړیتوبونو څنګه پوه سو، موږ به تاسو په ستونزو څنګه پوه سو، موږ به تاسو په ښو بدو څنګه پوه سو. نو زه خو شخصا خوشحاله یم چې تا ملګری لرم د پشیانو نه، ما ته تر اوسه ډېره زیاته ګټه را رسېدلې ده. او چې رښتیا خبره یې مخکې تاسو دا ډېرې خبرې هغه خبرې چې ما باید کړې وي هغه تاسو دواړه وکړې. زه په ډېرو کمو خبرو پوهېدلم د پشیانو اړوند. یو دا ده چې زه خپله څونه مشاهده په افغانستان کې لرم، ما په کاپیسا کې لیدلي، په لغمان کې مې لیدلي، ننګرهار کې لیدلي، نورستان ته زه تللی نه یم نو ځکه مې هلته لیدلي. کونړ کې د نورګل ولسوالۍ دغه لري، نور بغلان کې شته دی، ډېرو ولایتونو کې شته دی، تقریبا 14 ولایتونو کې، خو میجر ولایتونه یې دغه دي. جبار خیل صاحب خره چې ډېرې خبرې دې لري که نه نیم ساعت وخت د نورم نیوه. نو زه دغه دوه خبرې نورې کوم. یو دا چې زه څونه فکر کوم زه چې کله مثلا د ماسټر صاحب په پشهیي ژبه اورم، د ماسټر صاحب په الفاظو کې چې کله دوی په خپله ژبه خبرې کوي، انګلیسي، اردو، فارسي، عربي، فرانسوي، لاتیني، دا هېڅ شی هم نه وي. خو که چېرته زه په خپله ژبه مثلا نصیب سره خبرې کوم، جمیل سره خبرې کوم، خوشحال سره خبرې کوم، زه په خپله خبرو کې به فارسي م وایم، زه به په خپلو خبرو کې انګلیسي م وایم، زه به کېدای شي پکې رانه هندي م ویل شي، کېدای شي پکې ترکي م وایي. تاسو ټولو نه داسې مه خوشحالېږئ چې ولا تش به زه دا کار کوم، تاسو ټول دا کار کوئ. خو دوی چې کله خبرې کوي په دوی اغېز نه ده کړی، دوی هغه خپله سوچه ژبه وایي. دا یو ډېر د کمال خبره ده چې دوی په خپل فرهنګ کلک ولاړ دي او هغه خپل فرهنګ د لاسه نه ورکوي، او دا د یو پازیټیو پوینټ ده.
او کم قوم چې خپل فرهنګ د لاسه ورنکړه هغه خپل هویت وساته. فرهنګ د یو قوم یا د یوې ژبې یا د یو نسل یا د یو ملت لپاره د ریښې حیثیت لري او دوی دغه ریښې ډېرې ښې کلکې مضبوطې نیولې دي. دویمه خبره چې زه کوم هغه دا ده چې ما ډېر زیات خوشحاله کوي په پشیانو کې د نر او د ښځې ترمنځ فرق نشته. دواړه ما په پټیانو کې هم لیدلي دي، دواړه مې په خس راچلولو کې هم لیدلي، دواړه مې د غواګانو په پیولو کې هم لیدلي، دواړه مې په تحصیل کې هم لیدلي، مکتب ته په تګ کې مې لیدلي، دواړه مې په عین شکل داسې لیدلي دي لکه دا دواړه چې انسانان دي، دواړه برابر حق لري. یعنې دا یوازینی قوم ده چې ما پکې دا توپیر نه لیدلی چې دا ښځه ده که دا نر ده. ټولنه دواړه په خپلو مټو په خپلو اوږو باندې درایي هم چلایي هم اوږه هم ورکوي. بس خدای پاک د تاسو آباد لري، خدای پاک د تاسو خوشحاله لري، خدای پاک دې وکړي چې تاسو او موږ په شریکه د افغانستان خاورې ته خلکو ته خدمت وکړو. ډېره ځواک صاحب موټي کې یو ځل بیا ټولو پشیانو ورونو ته د دوی د ورځې مبارکي وایم او زه افغانستان ته د یو لوی باغ په سترګه ګورم او بیا په دې باغ کې لغمان ته د یوې باغچې په نظر او بیا خوشبخته دی چې په دغې باغچې کې زرې پشیانو ورونو سره موږ هلته یو او دوی خوشبخته، زه ځان خوشبخته بولم چې موږ سره دوی په دې ولایت کې په ټوټل فکر کوم په 12 ولایتونو کې تاسو یې او یو ولایت لغمان د چلته ستاسو هغه غوس اکثریت هلته پروت ډېر هلته دي او د تاسو له وجې زموږ لغمان ښایسته ده او زه ویاړم چې زموږ سره هلته په لغمان کې پشیان وروڼه دي، پشیان د پشي قوم دی او د تاسو د وفادارۍ خبره مې وکړله چې موږ زه خپله د لغمان یم نو زموږ والد صاحب یا زموږ دغه کورنۍ هغه کاروبار چې پخوا د همدې وچو میوو دا کاروبار نو په دې کې زموږ پلار به موږ ته همیش ویلی وی چې کله مو پشي ملګری پیدا کول خو ورسره دوستي مه کوئ، دا ډېر کلک خلک دي، دوستي در سره کوي بیا دې نه پرېږدي او که دښمني هم در سره او که غم در سره نه پرېږدي تر پایه در سره مخ ته وړي، تر کوره دې زغلی تر کوره دې زغلی. او والله دا خبرې بیخي حقیقت ده چې موږ له لغمان نه کډ سو کابل ته راغلو، تر کابله پورې دوی زموږ سره دا ملګرتیا دوستي زموږ د پلار وساتله، تر نن ورځې پورې دوی سره زموږ دوستي او ملګرتیا شته. اوس راځمه د خپل د ژوند یوه کیسه درته کوم. زه یو تېر کال ولاړلم ورجینیا ته، نو خو هر چېرته په زنګونو میسېجونه راته چې راشئ دلته موږ خواته راسئ، مېلمستیا مو درته کړې ده، خو زه خو د دغه شي ډېر طرفدار نه یم ځکه چې بیا ډېر هغه کېږي څه دې وکړل زه پوه سم چې وایي خو ده نه ویلې قیمته تمامي ځکه د دغې کیسو نه زه ښه خاطره نه لرم، دروغ درته نه وایم، د دغو کیسو ښه خاطره نه لرم. چېرته هم چې اوبه څکلي دي د هغه اوبو یادونه شوې چې ولا دغه ځای کې حسیب موږ سره اوبه وڅښل، نو د هغه اوبو قیمت $2 دي. زه په ورجینیا کې هغه ملګري به حتما دلته په دې لایف کې ناست دي، دوی ته وایم چې په ورجینیا کې پشي ورونو مېلمستیا وکړه او ما خو ورته چې وایي یو ته به نه راځې چې دا څومره شاوخوا ملګري دي دا ټول به ته راغواړي. او واقعیت خبره دي چې موږ کله ورغلو د 3 موټره ورغلو چې اول خو د دوی دا ماشاءالله چې په امریکا کې تازه راغلي وه، یو حجره یې جوړه کړې وه او په دې دا نه چې زه اوس دلته وایم چې ولا زه ډېر خېټو یم نو ډوډۍ دپاره ورغلم، هغه کومه مینه چې دوی راکړله، هغه کوم احترام چې دوی وکړه او یعنی تر نن ورځې پورې بیا په دې موضوع باندې چېرته ما نه خبره اورېدلې نه بل چې د خپل د اوبو د ډوډۍ احسان هم چا په موږ ونه کړ، اما برعکس په خپلو پښتنو کې د اوبو احسان هم موږ باندې وشو. دا خبرې دي چې زه باید وکړم چې ځینې حقیقتونه دي چې د خلکو په منځ کې باید توپیرونه وسي، چې ځینې شیان باید موږ له تاسو زده کړو. زه شخصا دغه شی ما له تاسو زده کړه چې د دسترخوان کیسې او د کوټې کیسې باید سړی بیرون نه کړي. نو د تاسو نه زه ډېرې ښې خاطرې لرم، ډېر ښه ملګري مې هم دي او تر نن ورځې پورې دوی موږ سره په تماس کې دي، پوښتنه هم کوي او پوښتنه پرې کوو. او هیله مې دا دی چې په افغانستان کې د یو ښه حکومت او د یو ښه دولت په راتګ سره زموږ په لرو پرتو سیمو کې زموږ پشیان ورونه ژوند کوي، پشي قوم زموږ ډېر په لرو پرتو سیمو کې دي. نو هیله او امید مو دا دی چې زموږ دولت څرنګه چې په ښاري سیمو کې د ښار خلکو ته دوی توجه کوي، تاسو ته توجه کوي، تاسو ته لارې ګودرې جوړې کړي، مکتبونه، پوهنتونونه، چې تر څو پورې تاسو هم د کابل د خلکو په څیر پرمختګ وکړي او د صحت په برخه کې، اقتصاد په برخه کې، کاروبار په برخه کې
تاسې هم د دې په دې افغانستان پر دې خاوره او په هر شي باندې حقدار یې لکه د نورو قومونو په څېر او نور زه څه ویل نه لرم. خوشحاله یم چې تاسو غوندې یو ملګری لرم او در باندې ویاړم. ډېره مننه ژوندی اوسې. زه د خپرونې منځ کې یو داسې ټوکه غوندې خبره ځکه کوم چې دا خپرونه داسې خسته کن تمام نیسي خلکو ته. ځواک صاحب ویل چې زه خېټونه یم. نوید قصه کوله وه چې خپلو ملګرو سره ډوډۍ کړې وه. وایي ده ته مې کچالور مخکې کې وایي داسې لرې که دا خوا غوښه دی خوا که نو خېټو دا مقصد داسې هم نه داسې نه ده ښه. پشانو ورځ د بیا هم ټولو ته مبارکي. دا خلک یو بله خبره زه کوم زه جمهوریت کې تللی وم درې نور ته ښه. دا خلک خپل ځان ته دومره کار کوي چې هغه خلک وایي چې اول ځان د بیا جهان. دوی رښتیا اول ځان ته کار کوي. په ننګرهار ښار کې منځ کې برق نه و مګر د دوی سوتن په آخر سر کې مو خدای ټولو برق تېر کړی و. داسې خو برقونه یې وښه داسې بخیلي مې راغله مالدی خلکو ته. د بله مهمه خبره ځواک صاحب یو کې یو ډیم کوچنی چې جوړ شوی دی هغلته ښه یو بله مهمه خبره په لکه څنګه چې دغه وایي چې د پنجشیر کې جنګونه ونه سول یا مثلا طالبان رانغلل ته بریدونه ونه کړل دغسې په درنور کې هم تر اخره پورې په دې 20 کالو کې چا جرأت ونه کړ چې درنور ته یا راننوځي هلته جګړه وکړي او یا چاته خنډ جوړ کړي. دا خلک دونه که څوک وایي پیدا سه له کور سره یې سوځه هغه سړی. نو دا خلک رښتیا هم وطن ته او هم وطنوالو ته وفاداره خلک دي. یو ملګري سره باس و نو په همدې باندې چې څوک د جمهوریت لپاره مفید دی او څنګه ما ورته ویلې ملاده داسې چل به وکړو د خپلې هدیرې به وګورو چې د چا په هدیره کې درې رنګه بیرغ ډېر ولاړ دی. دغه نه به یو ولسوالۍ وه هغې سره مې خبره کړه. دغه به وګورو کمپیر به یې کړو تر ننه پورې چې امارت حاکم دی په افغانستان کې درې نور یوازینۍ هدیره ده. تاسې وګورئ چې درې رنګه بیرغ په قبرونو ولاړ دی. نور ټولو ځایونو کې لرې کړل. دا پې لرې کوي نشي لرې کولی هلته ورته ویلي دي وایي دا هدیره زه اوس بیخي خبرې باندې زه پوسم دلته چې موږ په شیان وروڼه ټول ناست دي دا والله که دوست دي دا مو وج دښمنۍ تاړئ او دا وګوره هلته دوی دا بیرغونه اوس هم لګولي او لرې کولی هم نسي. اوس د دو خلکو ورته پام کوه نه ځواک صاحب دا یې منلې خبره ده. په جنجال یې دوه نفر وایي جنګ و یو سره چې باید فنچه وه دې شاته ښه نو کوم کس خلاصوله کول په زور هغې کو چې خدای پاکه دې تفنچې ته پام نه کړي خدای پاکه دې تفنچې ته پام نه کړي. دا اوس په زوره دا کار کوي موزره پامونه یې کړي دي. خو ډېره مننه آباد اوسې برنامې ته کور دې ودان. یو نقطه بله غواړم خوشحال صاحب وبخښي اضافه کړم چې زموږ عمره دغه نور ملګري دي د نورو قومونه که د تاجک دي که ازبک دي که هزاره دي که اماق دي که پشهی دي که زموږ سیکان دي دوی ټول ته زه یو پیغام لرم چې ګورئ لکه د باسط صاحب په څېر دغه ډول جرأت پیدا کړي راشئ د خپل د کلتور و عنعناتو رواجونو دغه ډول نمایندګي وکړئ چې نور قومونه له تاسو الهام واخلي او که چیرې تاسو په خپله د خپل د قام دپاره دلته غږ نه اوچتوئ د خپل د قام په نمایندګي نه راځئ نه غږېږئ د خپل د قام ستونزې دلته مخ ته نه ږدئ نو غږ به مو څوک هم نه اوري. دا د جمهوریت یو اصل ده چې ته به خپل حق غواړې ته به راځې چې تر څو پورې دولت او حکومت درته توجه وکړي. نو زموږ نور قومونه هم دلته نن چې د پشانو د پشي ورځې ژبې ورځ مو ولمانځه دغه ډول زموږ نور هلته لهجې دي ژبې دي چې باید د هغې ورځې هم موږ ولمانځو. خو دا نو ډېر دا به لږ سخت وي زما دپاره چې زه د ټولو قومونو په اړه باندې ریسرچ وکړم څېړنه وکړم چې کومه ورځ تاسو باید دغه اقدام وکړئ چې موږ در سره په دغه ځای کې څنګ ته ودرېږو او دغه ورځ ولمانځو. یو بل څه وایم ځواک صاحب په دې ټیک ټاک کې که ته وګورې که نه یوازې ما او تا د ښځو ورځ یا مثلا بله ملي ورځ د ازادۍ ورځ دا پروګرامونه ما او تا کړي دي بل څوک ما نه دی لیدلی. زه دا ځان خود هم نه کوم ځان هغه هم نه وایم چې والا موږ دا کار کړی که نه ما نه دی لیدلی. اما دې باندې مې لایف ډېر لیدلی چې والا پلانکي ما پسې خبره کړې زه باید ورپسې لایف راسم بیسانګي را باندې خبره کړې ده دوی دا کړې دې باندې لایفونه اخیسته ده. خو مګر د ملي ورځو لپاره یا د دغسې مهمو ورځو لپاره یا کلتوري ورځو لپاره ما خو څه نه دي لیدلي. خو که موږ ته نه په یاد تاسې په یاد کې موږ هغه ورځ در سره په شریکه نمانځو. ښه بهرحال ډېره مننه. دوه موضوعات پاتې دي خو زه غواړم چې یو موضوع باندې بحث وکړو. کومه موضوع چې هر یو تاسې انتخاب کړله یو په هرات کې مظاهرې دي او په درېیمه موضوع چې وه د پاکستان هوایي بریدونه په افغانستان په 3 ولایتونو باندې وه. که زه وایم که د پاکستان په بریدونو باندې خبره وکړو دا به مهم وي
ځکه دا بیرونی یرغل ده په افغانستان باندې او دا تقریبا له څو میاشتو راهیسې دا یرغل دوام لري. تر ټولو دردونکې